مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرة سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد ورونو موږ هغه پیښه او واقعه بیانول اسماء رضی الله تعالی عنها وایي کوم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فتنه او فساد جوړول چې خلق د دین څخه منع کوي صلی الله علیه و آله وسلم چیرې او دغه جنگ چې د مسلمانانو څخه په حرامه میاشت کې د مکې مکرمې د ښځو څخه راغلي په څو درجو بیتونه یې او شدید دي. خلق دغه نو الهي وحیو د مشرکانو دغه شور ماشور پای ته ورساوه چې دغه د اواز مسلمانانو د مکې او مکرمې پر جنګیالوی شک او شبهه پیدا کول. الله تعالی عنها وایي چې دغه د مشرکانو خبرې بیتونه واورېدل او بې معنا دي. موږ پوه شو ځکه تاسې یاست چې حرام میاشت حلالې ګرځوي، حرام ښار چې مکه مکرمه ده حلال ګرځوي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ظلمونه وکړل، د خپلو کورو څخه مو وایستل، د مسلمانانو د دین او توحید په سبب مو هغو ته تکلیف او آزارونه ورکول. آیا مسلمانان په بلد حرام کې نه و مقیم؟ تاسې د هغو د مالو د غصبولو او د هغو د نبي د وژلو فیصلې په دغه بلد الحرام کې نکړې صادرې. اوس څه پېښه شوه چې دفعتاً و حرامو میاشتو ته حراموالی راغلی او په هغو کې جنګ کول ډېر بدکار بولي. نو معلومه خبره ده چې دغه اوازې چې تاسې یې نشروي د شرم او وقاحت څخه نه دي خالي. چې د امن او سلامتیا پاچا راغلی چې نن ورځ د دغسې مسائلو مثال په خپل شاوخوا کې نه ویني. سبحان الله. زه نه غواړم چې تبصره پر وکم، بلکې زه غواړم چې په تاسې کې هم د دغسې تبصرو استعداد پیدا شي او د سیرت النبي صلی الله علیه و وسلم څخه د احکامو او مثالو پر ایستلو کې پوره تجربه حاصله او اعظمي ګټه واخلي. چې د امن او سلامتیا پاچا راغلی. دا هغه سریې او غزاوې وې چې د بدر تر لوی غزا د مخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او په یوه کې نه قتل شوی دي او نه مالونه اخیستل شوي دي بې له دغه اخرنۍ سریه ده چې دا سریه هم پس له هغه څخه وه چې د کرز ابن جابر په مشرۍ مشرکانو پر مدینه منوره حمله وکړه. نفر یې هم ووژي او مالونه یې هم یوړل. یعنې شروع هم د مشرکانو د طرفه څخه مسلمان تجارو په قاتل هغه د مخني کارونه خو یې پرېږده چې دوی کړي وه. اوس هم تجاوز د دوی د خوا څخه پس له هغه څخه چې د عبدالله ابن جحش د ټولۍ په واسطه دغه واقعات پیښ شوه په مشرکانو کې بیره پیدا شوه. اوس یې حقیقي خطر حس د خلقو د سترګو څخه پټ او د هغه شي څخه چې دوی بیرېده هغو ته پیښ شو. چې رسول الله اوس چې د مدینې منورې مسلمانان پوره ویښ او باخبره دي او د دوی ټول تجارتي حرکتونه تر نظر لاندې. مسلمانان کولی شي چې 300 میله لرې یو ځای ته ولاړ شي او هلته د کفارو نفر مړه کړي، بندیان ونیسي، مالونه یې واخلي او دوی بیرته سالم او غانم خپل مرکز ته ولاړ شي.
بلکې پر بل مشرکان ته دې پوس چې د دوی د شام تجارت په همیشني خطر کې ولید پر دې ټول سربېره په عوض د دې چې د هغه خپل سرکشي د خوب څخه راوښتي د صلح او د نه تجاوز معاهده ولیکي هغه د جهینا او بنو زمره قبیله چې ولیکلې د قریش او حسب استقبال تراوتی د دوی مشرانو او سردارانو هغه د مسلمانانو د تهدید او بیرولو لار ټینګولې او احترام ټوله به د خپل کورو په مابین کې ووژل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو په زړه کې څونه ځای لري په دغه راوتلو کې سریه څخه د عبد الله بن جحش د شعبان په میاشت کې پر مسلمانانو جهاد فرض شو او د جهاد د واضحیت مبارک واضحه او روښانه آیاتونه نازل د مدینه منوره الله عز وجل د سوره البقره په یوسلو درنیوي آیاتو کې فرمایي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين يعني ايه مؤمنانو دا الله عز وجل منوار کې دا چا سره جنگ کوي چې تاسو سره جنگ کوي یو لو واقعه او پر چا تیری او تجاوز مکه د تیری او تجاوز معنا دا ده چې شذ سپنجري او کوچنیان و مدینه منوره ته راتله بشک چې الله عز وجل تجاوز کوونکی نه خوښي انتظار بناستو وقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل او هر چیرې چې مدغه کفار پیدا کړ یا ملاش پر برسو وجنیه او دغه کال او باسي دغه ځای څخه چې دوی تاسو استلیا او فتنه يعني شرك او یادا چې خلق د الله عز وجل د دین څخه اړوي تر قتل او وجوب ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم او د کفارو سره په مسجد الحرام کې جنگ مکوي اوله د محرم سره چې د دغه مسجد کې جنگ بلل کیږي دا د کال د شروع د مسجد الحرام فضیلت چې په مسجد او په ټول حرم کې جنگ کول حرام دي نو الله عز وجل ومسلمانانو ته فرمایي چې د کفارو سره په مسجد الحرام کې جنگ مکوي تر څو چې دوی جنگ نه در سره کوي فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين او کدا چې دوی ستاسو سره په دغه حرم کې جنگ کاوه نو تاسو هم جنگ ورسره کوي او وجني د کافرانو جزاء هم داس د سهار څخه راوتلی و فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم سبحان الله د الله عز وجل مهرباني ته وګوره فرمایي کبیا هم دغه مشرکان خپل شرک پریږدي پر دغه خپل ټولو بدو عملو سربېره ایمان راوړي الله عز وجل غفور او رحیم دی دوی توبه قبلوي او ټول ګناهونه ورمعافوي دا خو مسلمانانو ته په جهاد سره امر رسول الله صلی الله علیه و وسلم نسبت چې الله عز وجل بل قسم آیاتونه نازل کړي چې په هغه کې مسلمانانو ته د جنگ طریقه ورښول نو دغه جنگ ته نور هم تشویقول او د جنگ احکام ورښول رسول الله صلی الله علیه و آله د سوره محمد صلی الله علیه وسلم يهودي ځان نسوي ټینګول او په اواز نه او نمبر آیاتو فرمایي فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب او خزرج د قبيلو یو په خواني اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق او خزرج اما من بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها هذا جدكم قد جاء ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوكم بعضكم ببعض او نسب والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة او عرفها لهم الله اكبر يعني كم وخت چې په جنگ کې د هغو کسانو سره مخامخ سي چې کافران سوي دي نو د دوی غاړې وژني د رسول الله صلی الله علیه و دوی څخه مشر ډېر ووژل او پر غالب شروع او بتنوار رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعني بلدان ځینې نسی او ټینګې تړي چې څخه خلاص او مسلمانان بیانو رسول الله صلى الله عليه وسلم چې مفتي لکه یا فدیه ورته ګوري
یا د مسلمانانو په بندیانو مبادله په دغه وخت کې حتی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وحی او دغه جنگ او د الله عز وجل وجلو بندي کولو سلسله به تر هغو جاري وي تر څو چې خپل اسلحه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين او کچيري الله عز وجل د دوی څخه د بدل اخیستلو اراده فرمایلی وای يعني بشک هغه الله جنگ د دوی څخه بدل اخیستی او وای مددگار دی مگر او همدارنګي جهاد امر یې په دې سبب ورته وکړي چې الله عز وجل په جنگ سره ځینې ستاسې په ځینو نورو سره امتحان ابن زبير رضی يعني الله جل جلاله دا قدرت لري چې پر دغه کافرانو کوم آسماني عذاب نازل کړي د عاد او ثمود او فرعونانو په مثل دوی هم هلاک کړي مگر یا اصلا د جنگ او جهاد څخه د بندگانو امتحان مقصد چې څوک د الله پر نامه خپل نوم او د مدینه منورې ډېر مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه تر دې څوک د دنیا د ژوند وسایل مکتبونه او شفاخانه او د امبر سړکان ټلیفون او موټران رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی والذین قتلوا فی سبیل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم او هغه کسان چې الله جل جلاله کلار کې وجل سوي دي هیڅ کله به الله د دوی عملونه ضایع نه کړي که په ظاهره سره دوی ناکامه معلومیږي خو په حقیقت کې هغه کامیاب دي دغه تکلیفونه دوی و جنت ته بیایي او د آخرت لوړې درجې او مرتبې یې په نصیب کېږي او دوی به الله وهغه جنت ته داخل کړي چې د هغه جنت اوصاف یې د انبیاء علیهم السلام په واسطه راته بیان کړي نور هم الله عز وجل فرمایي یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم يعني ايه مؤمنان كتاسد الله جل جلاله او رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دين كومك او نصرت وكي مگر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كومك وكي او دشمن به کامیاب او په میدان جنگ کې بس تاسو قدمونه ټینګ او ثابت او بیا الله عز وجل د سوره محمد په شلم نمبر آیات کې دغه کسانو په دې بیانوي کوم چې د جنگ او جهاد امر یې د جهاد د آیاتو په نازلېدو سره واورېدل او زړونه یې په تربي او غرزېدو سو الله عز وجل فرمائے رسول الله صلى الله عليه وسلم اول سورة محكمة وذكر فيها القتال او دا کار په اسلام کې رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم يعني كم وقت یو محکمه صورت نازل کړي او په هغه کې جنگ ذکر شوی وي يعني په جنگ سره امر پکشي نو تبه هغه کسان چې د دوی په زړه کې د نفاق مرض وي او لوی اجتماعات مرکز چې وتا ته په داسې ډول سره ګوري لکه هغه مسلمانانو چې د مرګ د بیرې بهوشي پر راغلي وي د مسلمانانو د عام او رئیسي مرکز دا چې دغه وخت کې جهاد فرض او پر هغه باندې ټینګار کیږي او الهي امرونه نازلېږي چې ځانونه ورته آماده کړي دا داسې مسأله ده چې دغه وخت حالاتو د دغه کار تقاضا کوي الله عز وجل د سوره کنن ورځ یو پوس او هوشار جنگي قومندان په دغه حالاتو کې لکه د هغه وخت د مسلمانانو چې خپل لشکر په پوره استعداد د تیارسۍ په حال کې دروي نو د رب العالمین په باره کې څه فکر کوي دغه وخت حالاتو د دغه تقاضا کول چې د حق او باطل په مابین کې دي يعني خامخا هغه مسجد د قباء قتاده او عبد الله ابن جعش د ټولي واقعات پر مشرکانو یو دردونکې ضربه وه مشرکان او د دوی ملګري خوش او دونه غمجن وه لکه په سکروټو چې سره اوړي او دغه د جهاد آیاتونه پر دې دلالت کوي چې یوه خونړۍ جګړه رانږدې ده او په هغه جګړه کې نهایي نصرت او کامیابي د مسلمانانو تاسې و تلاوت سوي آیاتو ته ښه متوجه الله عز وجل مسلمانان د مشرکانو په ایستلو امر کوي او ورته وایي داسې وباسئ لکه تاسې چې ایستلي یاست او بیا د بندیانو په باره کې د کامیاب لشکر احکام وشي او ورته فرمایي چې تر هغو یې وژني
چې دوی جنگ کوي دا ټول د مسلمانانو او کامیابی ته اشاره دي او د رسول الله الله صلی الله علیه وسلم سره الله عز وجل پټ وساتل دوی ته په واضح ډول سره لیکل دا د پاره دي چې هر سړی د الله عز وجل په لار کې خپل همت او ملانه ښکارا د هغه مهاجر مسلمانانو ژوند چې نیکور په دغه وختو کې د یادونې وړ کوم وخت په قبا کې د رسول الله صلی الله علیه و سلم په تفصیل سره بیان چې دا د جمعې ورځ و نو د هجرت په دوهم کال کې د شعبان په میاشت کې الله عز وجل د بیت المقدس څخه و بیت الله الحرام ته د قبله د اړولو امر نازل رسول الله صلی الله علیه و سلم یو فائدہ د عز وجل په امر ضعیف مسلمانان او منافقان هغه چې د يهودو څخه او د مسلمانانو وصفو ته داخل شوی و د مدینه منورې اوازو په اچولو ښکارا او معلوم د جمعې د لمانځه وخت او بیرته هغه خپل په خواني شرک د منورې خلکو تر دغه د مخه د جمعې عمل سره د مسلمانانو صفونه د ډیرو خائنانو او غادرانو څخه پاک اسعد او د قبله په اوستلو کې د نوې دور د شروع کېدو ته یو لطیفه اشاره چې دا دور به تر هغو جاری وي چې مسلمانان دغه خپل قبله فتح کړي او دا به عجبه نه وي چې د مسلمانانو قبله دي د دوی د دشمنانو په لاس کې چې د جمعې د لمانځه د شرطو څخه یو دادی د دوی په لاس کې وي خو خامخا به یو ورځ د دوی د لاس څخه خلاصیږي په دغه اوله جمعه الهي اوامرو او په دغه اشارات سره د مسلمانانو حماس او نشاط نو دا داسې دلیل نه دی چې خلک دي په دغه عدالت سبیل الله جهاد کې د دشمن سره مخامخ کېدو ته شوق دی چې هغه د دغه عدالت قبله د اوشتلو یا تبدیل دلو پورا تفصیل داسې په هغه اول منځ کې دغه وخت په مسلمانانو د بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم تر هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم دا پښو چې د کعبه شریف او طرف ته منځ کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و سلم په مکه مکرمه کې د قباء خوشخه خو یې دا چې منځ د کعبه شریف او طرف سالم ابن عوف څنګه چې د الله عز وجل د طرفه امر شوی چې المنځ د بیت المقدس او طرف ته کوه نو بدای علیه السلام داسې ځای پر مانځه درېدی چې کعبه شریف په د دې علیه السلام او د بیت المقدس په مابین جمعې په دغه منځ کې د صلی الله علیه و سلم المنځ او د بیت المقدس او کعبه شریف د دواړو طرف ځکه دواړه به د علیه السلام د مخ و طرف ته رسول الله صلی الله علیه و سلم کوم وخت چې مدینه منوره ته ولاړ هلته دواړه نه سره ځای کېدل اسلام کې د رسول الله صلی الله علیه و مدینه منوره او شمال ته دی او مکه مکرمه د مدینه منوره او جنوب ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مدینه منوره الهي امر د اطاعت سره سم منځ د مدینه منوره د شمال او طرف ته کاوه یعنی د بیت المقدس و طرف او دغه کعبه شریف د شار نوم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به همیشه په دې انتظار وو چې کله به قبله تغیر وي او د علیه الصلاه والسلام د کعبه شریف و طرف ته او دا ورځ د مدینه الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د زړه غوښتنه قبول کړ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د زړه غوښتنه ته داخلي دي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دې باره کې خواش او دعا نه دي کړې او دا فقط یو قلبي ارزو او د انصار او الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا ارزو قبول او منظور الله جل جلاله د سورة البقره په یو څلور نمبر آیات کې فرمایي قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام شرفت المدينه يعني فتحت سره استاد مخ اړول د اسمان و طرف ته موږ وینو نو خامخا به موږ تا وهغه قبله ته وګرځو چې ته خوشوي او پرازي کېږي نو په المنځ کې د خپل مخ د کعبه شریفه یا مسجد الحرام و طرف ته وګرځو دغه مسجد ته ولې مسجد الحرام ویل کېږي دا ځکه چې هلته جنګ کول ښکار کول د درختو او وښو پرې کول او داسې نور کارونه حرام دي چې بل هیڅ مسجد دون عزت او حرمت نه لري لکه مسجد الحرام او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولې دغه قبله خوښه اول دا چې کعبه شریفه د ابراهیم علیه السلام قبله نو تر ټولو قبلو د ابراهیم علیه السلام قبله افضله او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لوړ او کامل مقام ور او مناسبه
او د بل طرفه به يهودو داسې ویل چې دغه نبی زموږ د شریعت څخه مخالف او د ابراهیمي شریعت سره موافق عمل کوي نو دوی ولې زموږ د قبله و طرف ته لمونځ کوي دغه خبرو په سبب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زړه کې دا ورګرځېده چې د الله جل جلاله د طرفه امر راته وکړي چې د کعبه شریفه و طرف ته لمونځ وکړي او په دغه شوق به کله کله د اسمان و طرف ته کتل چې شاید هغه ملک ووینم چې د قبله د اوښتلو زیری راکړي نو هغه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بنی سلمہ د قبیله په مسجد کې د خپل اصحاب کرام سره د مابشل منځ په جماعت ادا کاوه او 2 رکعات المنځ د بیت المقدس و طرف ته ادا کړي په دغه المنځ کې په الهي امر او وحي سره مخ د بیت الله شریف و طرف ته واړاوه او پاته 2 رکعات المنځ د کعبه شریف و طرف ته ادا کړ او په دغه سبب و دغه مسجد ته مسجد القبلتين ویل کیږي دلته نو د قبله په اوښتلو سره يهودو ته د خبرو او تهمتو موضوع پیدا شو په هر مجلس او هر ځای کې وای دا څنګه دین بلکې دا دین نه دی یو وخت قبله بیت المقدس وو او اوس یې بیا قبله کعبه شریفه ده خپل قبله ولې او څنګه بدلوي کفار قسم قسم خبرې کوي مګر الله عز وجل د دوی د خبرو رد او جواب په ډیرو آیاتو کې وفرمایي چې هغه ټول آیاتونه په سورۃ البقره او 2 سپاره کې دي ځکه يهود غوښته چې د قبله د اوښتلو پر موضوع په مسلمانانو کې فتنه جوړه کړي او تر یو اندازې جوړه هم شوه ضعیف الایمان مسلمانان او ډیر منافقان د دین واوښته خو الله عز وجل فرمایي چې قبله الهي امر دی دا په مشرق او مغرب پورې تعلق نه لري الله عز وجل د سورۃ البقره په 109 نمبر آیات کې فرمایي ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين يعني نیکی یوازې دا نه ده چې په لمانځه کې خپل مخان د مشرق یا مغرب و طرف ته وګرځوي بلکې د دې کار سره د صحیح عقیده او لازمي اعمالو کول هم پکار دي الله عز وجل فرمایي بلکې نیکی او شکار دادي چې چا پر الله جل جلاله ایمان راوړي د آخرت پر ورځ پر ملائکو پر آسماني کتابو او نبيانو یې ایمان راوړي او رب عز وجل بل ځای فرمایي چې حقیقي نیکی تقوا ده او دغه د قبله موضوع په عین حال کې د الله عز وجل د طرفه یو امتحان هم چې څوک پکې شکمن کیږي خو هغه واقعي مسلمانان پر خپل سالمه عقیده ثابت او قائم پاتې شو په ایمان کې شک او ضعف مشهور بیتونه دي چې د الله منورې مسلمانانو هغه عمل او عقیده علیه و آله وسلم په استقبال کې ویل دوهمه موضوع د روژې فرضوالی هغه دا چې د هجرت په دوهم کال کې د شعبان په میاشت کې د الله عز وجل د طرفه پر مسلمانانو د رمضان د میاشتې روژه نیول فرض وه نو اوله فرض روژه چې نیول سوې ده هغه د هجرت د دوهم کال د رمضان د میاشتې روژه وه کبوخ چې د رمضان میاشت داخله شوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ټول مسلمانانو روژه ونیول زموږ سره عادت او د روژې په دغه مبارکه میاشت کې هغه لو او عظیمه غزا چې د بدر غزا ده پیښه یعنی نفر دا غزا د اسلام په تاریخ کې هغه مشهوره غزا ده او دا هغه غزا ده چې د دې په واسطه د حق او باطل فرق او تمیز وسورونو اولا د غزا د پیښېدو سبب نه و موږ هر یو د عشیرات د غزا بیان درته وکړي چې د قریشو یو قافله د مکې مکرمې څخه شام ته او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ودغه قافلې ته د حمله کولو د پاره ورووت خو هغه قافله سالمه ځنې ولاړه اوس چې د شام څخه د هغې قافلې ته بیرته راتلو وخت رانږدې شو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم طلحه ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه او سعيد ابن زيد رضي الله تعالى عنه د مدینه منورې د شمال و طرف ته ولېږه چې دغه قافلې د بیرته راتګ معلومات الله عز وجل وحوراته
چې د شام و طرف ته د یو ځای نوم دی ورسېد او هلته په انتظار کښېنستل تر څو چې ابو سفیان د قافلې سره د شام څخه و دغه ځای ته راورسېد. دغه دوه نفره په تلوار مدینې منورې ته راغله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په حال خبر کړ. په دغه قافله کې د قریشو ډېر مالونه وو. په دې قافله کې هر قسم په مالو بار دي چې د مالو قیمت یې رسول الله صلی الله علیه و سلم دینارو ته رسېدی او د دې قافلې سره فقط د 30 نفرو په شاوخوا کې ساتونکي ورسره چې مشر د قافلې ابو سفیان او د قافلې د قریشو د هغه نورو قافلو سره یو بل فرق هم درلودي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور قافلې به د قریشو د یو څو نفرو تجارانو وي. یو څو لار په دې قافله کې د ټولو قریشو مالونه سته او دا قافله د ټولو قریشو شریکه ده او ټول قریش د دې قافلې د سالم رسیدلو کوشش کوي چې الله جل جلاله قافله د مسلمانانو د لپاره یو طلایي چانس کړیو. د دغه قافلې مصادره کول او اخیستل پر مشرکانو یو عسکري سیاسي او اقتصادي علیه و سلم د ماماګانو د بنی نجار رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مسلمانانو کې دا اعلان وکړي چې دا د قریش قافله ده ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دا قافله ته څوک ماماګانو سره واړوي. شاید الله عز وجل ستاسو په نصیب کې په نزول رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کړی او خبرو کې معامله اختیاري هر یو وایي چې حق سره وځي راځي. ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ وتلو کې چا دا فکر نه کاوه چې د قافلې علیه و سلم د مکه مکرمه د لوی لشکره سره په بدر کې جنگ ونیسي. نو ډېر صحابه کرام په مدینه منوره کې پاتې وو. ځکه دوی داسې فکر کاوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه قافلې د پاره وتل د هغه نورو غزاو او سریو په مثل سره یو وتل وي. نو ځکه هر هغه څوک چې دغه غزا څخه پاتې شوی دی پر هغه هیڅ مسؤلیت نشته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رضی الله تعالی عنہ هم ځان آماده کړ او د وتلو اراده یې مګر بدر رضی الله تعالی عنہ زوجه رقیه رضی الله تعالی عنها چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډېر سخت مریض و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل ته د رقیه سره پاتې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عثمان رضی الله تعالی عنه د پاتې کېدو سبب هم ورته وویل شو چې د دوی یتیمانو ده رضی الله تعالی عنه د وتلو د لپاره تیاری وکړي. دلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل لشکر آماده کوي. هلته په مکه مکرمه کې یو کوچنی واقعه پیښه شوه چې اول به هغه واقعه ته بیان کوم او بیا به د اسلامي لشکر صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا عاتکه په قیمت کې د عبد المطلب لور او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمه حضرت مکه مکرمه کې رضی الله تعالی عنه ورکړي چې ډېر یې وبیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې خوب ولیدی چې یو سړی په مکه مکرمه کې په ابتح کې ابتح د یو ځای مدینه منوره کې دغه ودرېدی او نارې کړ چې تاسې غادرانو او منځونه په خائنانو په درو ورځو کې خپل علیه و آله وسلم اولنۍ مسجد د ابتح څخه تر کعبه شریفه پورې راغی. دا مسجد دلته بیا ودرېد او نارې کړ ای غادرانو په درو ورځو کې خپل مرګ ته ولاړ سي. مشرف او بیا دغه نفر د ابي قربان درته وختي او بیا یې هغه ناره وکړه. دغه مسجد لپاره دغه نفر یو ډبره واخیسته او د مکه مکرمه خواته ووزول. دغه ډبره په هوا کې لکه بم سره وچاله او یو ټوټه د مکه مکرمه په هر کور کې ولوېده. نو پر دغه ځای د مسجد نبوي د جوړېدو چې د تاریخ په کتابو کې د عتیقه د خوب په نامه سره مشهور ده. عتیقه چې د خوب څخه ډېر بیرېدلې و نه بلچا دا خوب یې خپل ورور عباس رضی الله تعالی عنه عباس رضی الله تعالی عنه دغه وخت پر هغه خپل پخوانی دین یعنی شي درته وویل او هلته په مکه مکرمه کې وسلم بس هم دغه خوب انصاری رضی الله تعالی عنه په خور کې وویل دا خوب چاته مو مگر په خپل عباس یو بلګر او نږدې اشنا درلودي چې ولی رسول الله صلی الله علیه و آله او هغه ته دا خوب او دا سپارښت پر وکړ چې چاته ونه وای د ځان سره پټ یا رسول الله دا نه مناسب عتبه دا خوب ورکړ وای او ورته ویل دا حال چاته مو وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل یا ابا ایوب ما ته خلق راز نو ما او تیر ته دا نو پټ راز یا سر نه تکلیف دی
څوک وایي چې د دوه څخه او تل ور دوه نفر مقصد دي یعنی تر دوه نفر زیات که په خبر سو بیان او پټ نه جوړولو شروع وس مګر څوک وایي چې د دوه څخه مقصد دوه شوندان دي یعنی که اول ورځ ووتی د مسجد بیا یې کار د شروع پټ امید مکو ځکه الله جل جلاله خوب هم مرتشد د پاره را او ټول مکه په خبر آباد او خدای عباس ابن عبد المطلب دا خیال دي چې د خوب په حال څوک نه نمبر آیات کې فرمایي پر کعبه شریفه طواف هلته د ابو جهل او د قریش څو مشران سره ناس او د عاتکه يعني په مبارکي خبري سره کوي کوم وخت چې عباس رضی الله تعالی عنہ د دې پر برابر راغی ابو جهل ویل یا ابا الفضل الله کوم وخت چې د ثواب فارغ سوی بیا راس مشترک شه عبادول غواړي عباس چې د ثواب څخه فارغ سو هلته ورغی او د فوري شروع وسو ابو جهل ورته ویل یا ابن عبد المطلب صحابه کرام د ستړیا د لري کولو لپاره د بیتونه ویل اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة شذي الحمد لله صلى الله عليه وسلم عباس رضي الله تعالى عنه وايي نو عليه الصلاة والسلام بهم دغه ابو جهل ويل دعاتك خوب دريادو مگر عباس ويل خطاوتل ځان به خبر اشکال اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للمهاجرين او هغه خوب ورته وای عباس رضی الله تعالی عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر نوايا منکرس او الله ځکه عباس په دې کدا خوب نصر اشتیا دا نو دې ته پیغور جوړی شي وما علمناه الشعر وما ينبغي له والله کپدغه ورځ کې شی وقرآن مبين مجبد عبد المطلب محمد صلى الله عليه وسلم تبوي پټول عربو کې هغه دروازه کولې شعر ویل شاعر او عباس رضی الله تعالی عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم غوښته عباس کو شعر وای او دا بیان هلته په کور کې بل شعر نه د عبد المطلب د قرآني شعر پر اټول او ابو جهل د عبد المطلب قرآني او اولادت تر حرب کولې او ټول شعر پر خپل نور هغه څنګه دا جرأت پیدا کړ او بیا د صلی الله علیه و علیه وسلم په وخت نو عباس رضی الله تعالی عنه هم قصد وکړ او خلق بویل د علیه والسلام او کم شی هم رسول نو ابو جهل یو سره شعر د وزن بواو دا ورکه هغه یو لږ او کوچنی خبره هم وکي نو دغه د مسجد په کار کې چې به مسلمانانو شعر وایي عباس رضی الله تعالی عنه دا عزم هم اراده کړی چې ابو جهل توهل وکړي د شعر د طرف دا قصه د هغه په مکه مکرمه کې پلاش موږ به بیرته مدینه منوره او د قافلې د حملې لپاره رسول الله صلی الله علیه و سلم د لشکر و جوړولو ته ولاړ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وټونو د پاره تیاری کرامو او درس او درس کاوه یا درس او څورلس یا درس او ولس نفر ورسره او دوی ناس چې دا مختلف روایتونه په کار کې ډېر شدت یا درعتیا یا شپرعتیا نفر د مهاجرینو څخه او یو شپېته نفر د اوس د قبیلې څخه او یو او یا نفر د خزرج د قبیلې څخه مسلمانانو د دغه راوتلو لپاره کم خاص ترتیبات نه ونیول او نیغ بل پوره ضروريات ورسره اخیستو په دې ټول لشکر کې فقط دوه اسان و چې یو یې د زبیر بن العوام رضی الله تعالی عنه او بل یې د مقداد رضی الله تعالی عنه او دغه ټول لشکر سره او یا اوشو سره کال کې د هجرت پر یو رسول الله صلی الله علیه وسلم په نوبت سپریده یو سپریږي هغه دوه پر پښو او بیا بل سپریږي نور دوه پر پښو په جنگ کې او داسې کسان هم و چې هیڅ اوښ نه درلودي هغه بیا ټول لار پر پښو رهیو او د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه او مرثد ابن ابي مرثد رضی الله تعالی عنه په یو شرکا دغه لشکر عمومي بیرغ او مصعب ابن عمير رضی الله تعالی عنه توکل او دغه لشکر دوه ټولې ته وویشل چې یو ټولې د مهاجرینو او د ټولې بیرغ د علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه څخه او بل ټولې د انصار چې بیرغ د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه چې رسول الله د لشکر دراسته طرف قومندان زبیر بن العوام رضی الله تعالی عنه او د لشکر د چپه طرف قومندان مقداد ابن عمرو رضی الله تعالی عنه هغه دا فقط
دغه دوه نفره وو چې په ټوله لښکر کې اسان درلوده او د لښکر د شاته طرف قومندان قیس ابن ابي صعصع رضی الله تعالی عنه او د لښکر عمومي قومندان یا قائد اعلی په خپل رسول الله صلی الله علیه و وسلم وو د دې امکان و چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم رسول الله صلی الله علیه و وسلم غیر کامل لښکر سره د مدینه منورې څخه راووتی او د مکې مکرمې پر هغه عمومي لار رهیسو ژر مو دغه اوبه په دغه تک وچکړې او ټوله شپه ویښ پاته سو دغه ځای څخه چې لښکر بار سو نو یې د مکې مکرمې عمومي لار و چپه طرف ته پوښول او دوی پر راسته طرف د بدر و طرف ته رهي سوه موږ د شپې نه چې صفرا ته نږدې او د هغه ځای څخه د خپلو اصحابو څخه دوه نفره چې یو یې ابن عمرو او بل یې عدي ابن الزغباء وبدت ویل چې د قریشو د قافلې معلومات وکړي بوس او عدي ولید چې یو سړی د بدر د اوبو په غاړه لاس او دوی انجونې هم د بدر د اوبو طرف ته رهي دي غواړي چې اوبه دغه دوی انجونې پر لارې خبرې سره کوي او بوس او عدي یو ورته وایي هغه زما حق راکړه د لاس وهلو هغه بله وایي ښه دی صبر وکړه چې دغه قافله را ورسېده ځینې رابې نیسل او در دې کړم داسې خواړه ور ولېږل د دغه خبرو څخه دغه دوه نفره مسلمانان پوه کړي چې قافله په دغه منطقه کې نږدې راوړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د قافلې د نږدېوالي خبر ورکړ اوس نو قافله پسې راواخله یا رسول الله ابو سفیان چې د قافلې مشر او مسؤل دی کوم وخت چې مدینې منورې ته نږدې سو ډېر پام او احتیاط کوي یعنی دوی پوهېدي چې د مکې مکرمې لار په خطرو ډکه ده عادت وو مخته به د معلومات لپاره نفر لېږل او هر څوک چې به پر لارې په مخه ورغلی د هغه څخه به د لارې پوښتنه کوله لږ وخت وروسته د ده استخباراتو دا معلوماتو ته راوړه چې محمد صلی الله علیه وسلم د خپلو ملګرو سره راوتلی دي چې په قافله حمله وکړي ابو سفیان یو سړی چې زمزم ابن عمر نومېدی مکلفه کوي چې مکې مکرمې ته ولاړ سي او د قریشو مشران خبر کړي چې قافله په خطر کې ده رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم او ملګرو یې کمین راته نیولې دي کم شی نه زمزم چې ډېر چالاکه او د خبر په نشرولو کې ډېر ماهر و په تلوار سره مکې مکرمې ته رهي رسول الله صلی الله کوم وخت چې مکې علیه مکرمې وسلم ته نږدې د سو امانتو کالي یې وکړه چپه یې واغوسته مکرمه کې او بیا یې پر ځان بیا نو سفیرک هم مدینې کړ منورې ته راغلی خپله پزه یې وینې کړه علي ابن ابي او طالب خپل اوښ رضی یې الله زخمي تعالی کړي عنه پر وینو یې اوښ خپل مخ خپل بدن او خپل کالي ولړل نور درې ورځې په مکه په یو مکرمه کې ډېر پاتې بیرونکي شکل او قیافه لکه د جنګ د مابین څخه چې راوتلي وي دوی په وینو لړلي کالي او اوښ یې په وینو لړلي په دغه بد حالت کې چې د مکې مکرمې و بطحا ته ورسېدي نارې وهي کومک کومک چې د رسول الله صلی خلکو الله چې د علیه نارې وسلم واورېدې پر راټول وایي څه پېښه ده دی جواب نه ورکړ چې د ټولو او دغه نارې وهي کومک کومک یا امانتونه خلک نور هم ډېر سوه او پوښتنې ځینې کوي دی چا ته حال نه وایي خلک چې ښه ډېر سوه دی د دې ځای څخه رهي سو خلق په پسې دي هر څه پوښتنې ځینې کوي چې څه پېښه ده دی جواب نه وایي او د کومک نارې وهي څو کعبې شریف ته ورسېدي دلته یې بیا نارې کړه کومک کومک د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پوښتنې کوي دی حال نه وایي بیا د ابي قبیس د غره و طرف ته رهي سو صلی الله علیه وسلم او بیا نارې وهي کومک او کومک په ټوله مکه مکرمه کې څوک نه سوه پاته چې رادې نه صلی الله علیه وسلم ټول پر راټول دي دلته نو د قافلې د حال په ویلو شروع په کور کې چې محمد صلی الله علیه وسلم پر قافله حمله کوي او زه ابو سفیان علیه و وسلم اهل دین و د دې پرېږده عباس رضی الله تعالی عنه او د عاتکه مکه مکرمه ته ولاړی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اهل بیت کرام د خو په درېمه ورځ د کور راووت رسول الله صلی الله علیه وسلم زوجه د پاره تر اوسه هیڅ نه دي پېښه نو ما دا اراده کړې و چې ابو جهل یو سره وویل ښه جنگ ور سره کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم یولو کوم وخت د طواف په پاره د لري مې ابو جهل ولید او د هغه طرف ته ورهیږي په مکه مکرمه کې وارم چې د یو سره توای او زه پر اواچو ښه جنگ ور سره راوتلو موقع خو ابو جهل په استاد ما په طرف راغی پس له بدر دلته مې بیا دا خیال شو چې دی هم زما سره د جنگ اراده رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسېدی هغه د استاد تر ماتې ده
دلته بیا دا خیال شو چې زما څخه بیریږي عثمان رضی الله تعالی عنه زوجه خو بیا وروسته پوه شوم چې همدارنګه د دوی سره چغې او نارې اورېدلې وې هغه ته ورهي وو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دلته په مکه مکرمه کې دغه خبر تر اورېدلو وروسته خلق د وټولو لپاره آمادګي رضی الله تعالی عنه ځانونه د جنګ لپاره تیار ډېر ژر د مکې مکرمې خلک د وټولو لپاره تیار او ویل چې د هغې آیا محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د ملګري پر دې قافله هم داسې حال کوي لکه د ابن حضرمي چې هر څوک هیڅ کله به داسې نه وي والله موږ به ورته وشو او حتى د مکې مکرمې کفارو وتل حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي یا به د ځان په عوض کې بل څوک لږي او بلال خدای ټول په رضی الله تعالی عنهما خاصه د اشراف او مشرانو څخه یې هیڅوک نسمه او ابو لهب او ذکر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو هغه نه غوښته چې دې جنگ ته وځي او نو یې د خپل ځان په عوض کې بل نفر وجه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلم او دغه حال خبر کړي ولزما هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا و خطبه وایي چې د ابو لهب پر ځای راوته داسې محبوبه کې هغه هم قبول زموږ محبت او ابو لهب پاتس او یا تر هغه قریش د خپل شاوخوا د عربو قبیله هم د ځان ملګری کې برکت واچوي قریش د شاخو څخه او دغه تبه نسو پات نقل چې ودې جنگ ته وګرځوي بل بني عدي څخه تر دغه ځای د بني عدي څخه یو نفر هم ونه وسلم د ژوند د مکې مکرمې د مشرکانو لښکر د وټلو په وخت کې چې د 1300 نفرو په شاوخوا کې د دې لښکر سره د مکې مکرمې د دعوت شپږ صغری وسره کال دوام وکړ او شان ډیر زیات وسره چې واقعي رسول الله صلی الله علیه و دغه آله لښکر عمومي قومندان ابو جهل بن هشام د شپو هدلو دغه لښکر د خوراکي اکمالاتو مسؤله د قریش د مشرانو څخه نه نفرهم ځان پوکو د لښکر د هجرت په اړه کې لپاره یو ورځ نو شان حلال او بل ورځ سل حلال حبشه ته هجرت وکړ اوس چې لښکر د وټولو لپاره تیار سو او غواړي چې ووزي مختصر ډول سره د قریش یو بل موضوع ور پیاس الله جل جلاله دې موضوع دوی په عقیده او تردد کې واچول چې ووزو کیا کوم وخت چې د دین احکام او هغه واقعي په سبب چې څه موده مخکې د قریش او کنانه د قبيله په مابین کې پیښ شوی هغه داسې د کنانه د قبيله یو نفر د قریش یو نفر ووجه نه لري یا مړ نو ځکه الله دغه مړ ور پر مسلمانانو دا فرض کړی د قاتل چې د دین یا د کنانه د قبيله سره پر دیت ټول شرع قرباني کی او فیصله وکړه لکه صحابه کرام جلسوي ورور په بدل کې دیت تجارت او کسب وکړه خبر خلاص شو سمو د ورسته هغه قاتل مکه مکرمه ته ورغی او طواف ولاړ خدا هغه وجل کې سړي الله عز وجل چې دیت هم اخیستی وو دغه قاتل نه و هغه چې په سالمه عقیده او په حق دین کې پروت دی دا قتل او وجل د قریشي حق نو ځکه دیت اخیستی وو او صلح کړو د کنانه قبيله د قریش څخه دغه قاتل اسلامي اخلاق او پوریلات مګر قریشو نور تسلیموي نو د کنانه د قبيله مړی پر قریش پاتس او دغه موضوع دغه دوه قبيلو د دشمنی سبب وګرځي نو کنانه په موقع پسې ګرځي چې یا پر مکه مکرمه حمله وکړي یا د قریش څخه یو نفر د هغه وجل سوي سړي په بدله کې ووجد په عقیده کې اوس چې قریشو د وټولو اراده وکړه دغه د کنانه واقعا یو پیاس او وبرده کله قافله ته روزي مکه مکرمه به د سړو څخه خالی وي او کنانه به حمله پر وکړي چې دغه خبرې یا به پر موږ د شاده طرفه حمله وکړي تاریخ واقعا او موږ به د دوه طرفو په مابین کې تر حمله لاندې راځو په دغه سبب اخلاق قریشو کې شک او تردد پیدا د طرفه د حق تفسیر یو مسلمانانو وجنګ ته روزي کیا او مادیات د طرفه وخت شو ولاړ سراقه ابن مالک نور ملتونه او وطنونه به ځان تابع ګرځي چې د کنانه د قبيله لوی سردار وو ورته دغه ملت تاسو ولې په تشويش کې زه تاسو ته اطمینان درکوم چې د کنانه قبيله به تاسو تر شا یا تاسو په غیاب کې هیڅ داسې کار نه کوي چې هغه تاسو نه خوښ سبب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې اصدع دغه نفر شیطان علیه لعنه د دغه ملت ځان یې د سراقه ابن مالک په شکل کړی او سراقه ابن مالک هغه څوک چې د هجرت په ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې وتلی
نو ځکه نو شیطان دغه سراقه په شکل قریش ته ورغلی او ویل زه د کنانه د قبیلې د طرفه جوار درکوم او وعده درکوم چې کنانه به ستاسې په غیاب کې داسې کار نه کوي چې ستاسې دې ناخوښه د مال او اصلا شیطان هم غوښته او هم غواړي چې دغه دین او د هغه متابعین اوله مرحله کې او نابود دغه ټول شیان اوس چې د کنانه د قبیلې یو سردار و قریشو ته د زړه ډار او اطمینان ورکوي چې پیغام او مدینې منورې او کنانه حمله نه در باندې کوي حتی ویل زه هم په دغه سفر او وتلو کې ملګری الله عز وجل دا موضوع په قرآن مجید کې ذکر کړی او د سورة الانفال په 38 نمبر آیات کې فرمایي زموږ په اصطلاح زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم يعني كم وقت شيطان دغه کفارو ته د دوی عملونه ښکاره کړه او ویلن ورځ پر تاسې هیڅ غالبه نسته پر تاسې څوک حمله نه کوي او زه ستاسې ساتونکی یم زه جوار درکوم الله عز وجل فرمایي چې دا شیطان نو یو هم شیطان و چې کفار یې و دې جنګ ته راکش اوس نو د شیطان په اطمینان او ملګرتیا کفار د مکې مکرمې څخه ورووته په خپل قوت او طاقت د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دشمني کوي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم او د هغه اصحابو فقهر او غضب را معلومی چې څنګه د دوی په قافلو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم او چابکی د ټول اصحاب کرامو د جملې څخه تر وادي عصفان صدیق رضی الله تعالی عنہ اختیار بیا تر جحفین تیر سفر کې رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملګری نوې خبر نو علماء کرام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د محبت الله زرا برته وګرځي دی رضی الله تعالی عنہ اوس نو ابو سفیان قافله څنګه خلاص رسول الله ابو سفیان د مکه مکرمه پر عمومي لار رهیو او پس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه هم دی رضی الله تعالی عنہ د خلافت واقعات او لایق پراتلن کې واوري ان شاء الله تعالی وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل مریضی کې د لمانځه د امامت لپاره ابو بکر رضی الله تعالی عنہ خلیفہ وګرځاوه او پر دې تاکید کاوه چې د خلقو د لمانځه امامت به بل رضی الله تعالی عنہ څخه بل څوک نه کوي او بل په هغه صحیح حدیث کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کما د ځان د لپاره خلیل پیدا کولای نو ابو بکر به د ځان خلیل ګرځولی وای رواه مسلم او واقعا هم الله عز وجل په خپل احسان سره ابو بکر رضی الله تعالی عنہ دغه امتیاز وای او لائق ګرځولی وو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا کې د صدق او اخلاص یو نمونه او مثال وو بلکې خپل روح او مال د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا او د هغه د پاره قربانول موږ ولید چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل تر هغه به ته غار ته نه نوځې تر څو چې زور نسم محترم ورونو زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکو کې واوري سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين د اسلام د مبارک دین بشپړ تعلیمات د اسلام د مبارک دین زرینې پلوشې په شفا اسلامي تعلیمات یوازې د تعلیم اسلام رادیو څخه نبوي احادیث د هلو او خوشو ترک الحور الحسان وطالبا على حبيب نبوي سیرت حیات الصحابه عالم الاسلام رادیو په کندهار ښار کې لومړنی شخصي اسلامي رادیو په دې ښکلي او ښایسته کې د ژوند شیبې تېرول عالم الاسلام رادیو د هیلو او خوښیو سرچینه د کامیابۍ راز
د الله جل جلاله په عبادت کې نغښتی دی. زمانہ لري دوام تا بنا